بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله رب العزت په توفیق سره د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې په دې کې اولنی سوال د ورور کړی دی چې کله داسې وشي چې سړی د منځه نه راوځي او د یو ګناه اراده وکړي چې پلانی کار به کوم یې هغې له زما کار د ګناه نو د دې سړي دا لمونځ به صحیح او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا چې د منځه شروط، ارکان، واجبات دا هر څه په صحیح طریقه وشي نو لمونځ صحیح دی. خو دلته دا خبره یاده کوي چې کله لمونځ د سړي په زړه باندې اثر نه کوي که نه، او دا سړی د ګناهونو نه منع نه کړي او په ده کې دینداري را نه شي، نو پوه شي چې دې منځه کې لازم څه نه څه کمیشت دی. ځکه چې قرآن کې الله سورة العنکبوت کې واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ کوه، مونځ سړی منع کوي د فحاشۍ نه او د ناروا کارونو نه، او دا سړی چې منع نه شو د ناروا کارونو نو دې به دا مطلب نه چې د الله په دې خبره کې شک دی. د الله په خبره کې شک نشتی، بیا شک د ده په دې مانځه کې دی. مونځ خو سړی د ګناهونو نه منع کوي او دی منع نه کړو، دا مونځ هغه مونځ نه دی کوم مونځ چې سړی د ګناهونو نه منع کوي، او هغه مونځ چې هغه خالص د الله دپاره او د پیغمبر په طریقه وي، او یو سړی د الله دپاره مونځ کوي، الله ته نږدې کېدو دپاره عبادت یې ګڼي چې دا الله په ما باندې لازم کړي دي، زه به یې کوم، الله سره جرګه په مینه محبت یې کوي. دغه مونځونه دي چې هغه انسان د ګناهونو نه بندوي، او چې کله دې مونځونه کول او سره د هغې دې مونځونو ستا په زړه اثر نه کوو که نه، نو پوه شي چې ستا په مانځه کې چل دی. اوس یو سړی د جومات نه راوځي او په دروازه کې د یو ګناه سوچ کوي، یعنې پلانی کار به کوم یا هلته ځم یا دلته ځم، هغه کار د ګناه دی. نو ستاسو اندازه ولګوئ چې د دروازې نه دننه چې ده کوم لمونځ وکړو هغه به څه حال و. هغه لمونځ دومره په ده باندې اثر ونه کړو چې دی ځان یو ګنټې دپاره کنټرول کړي، یو نیمه ګنټې دپاره، یو ورځې دپاره نه، چې څنګه راووتو د جومات نه دی سوچ د ګناه کوي چې ګناه به کوم. نو دا خبره یاده کوي چې مسلمان له اوس ډېرو سوال کړی چې دا لمونځ به صحیح و که نه. سوال دا پکار و چې دې مونځ زما پر زړه اثر ولې ونه کړو چې زه یې د ګناهونو نه منع کړی دی. دا سوال پکار نه، زه هر قسمه ګناه کوم خو چې دا لمونځ به زما صحیح و که نه. نو زه درته یم چې په منځه کې دې کمی دی، ځکه هر قسمه ګناه کې که موږ دا وایو چې نه لمونځ دې بلکل د الف نه د یا پورې خس صحیح دی، ذره برابر کمی پکې نشتی، نو بیا خو والعیاذ بالله د الله په خبره کې به کمی او هغه کېدی نه شي. الله وایي چې مونځ سړی د فحاشۍ نه ګناهونو نه منع کوي، او دا سړی منع نه کړو، او ته ورته وایي چې مونځ دې بلکل برابر دی، د الف نه د یا پورې خس صحیح دی، هېڅ کمی پکې نشتی. داسې خو نشي کېدی، که کېدی شي نشي کېدی. نو مانځه کې کمی دی ځکه د سړي په ایمان کې کمی دی، او ځکه وله د مانځه په زړه باندې اثر نه دی کړی. سوال دا پکار دی چې الله به دا مونځ چې زما په زړه اثر نه کوي دا به الله زما نه قبول کړي او که نه، او وجه د دې څه ده، او زه څه وکړم چې زه د ګناهونو نه بند شم. د دې نه مناسب سوال دغه سوال ده کوم چې ما ذکر کړو. لمونځ یو سړي وکړو، ارکان واجبات یې پوره دي، راووتو لمونځ خو صحیح دی، خو سوچ دې خبره کې وکړه چې اخر دا لمونځ ستا په زړه ولې اثر نه کوي. لازم څه نه څه چل خو به یې که نه، څه نه څه چل خو شتي چې دا سړی د ګناهونو نه بندي. نو سوال اصل کې هغه دا پکار دی. ښه، دا ورو سوال کړی دی
وی اکثر چې کله زه د منځه نه فارغه شم د جمعې د منځه نه او اذکار وکم او سنت وکم بیا په جومات کې هسې ناست ځکه چې جومات کې زړه خوشحالېږي سړي ته سکون او اطمینان ملوي نو په دې ناسته باندې به الله ماله ثواب راکوي او که نه داسې سوال ماته ښکاري مخکې مې وپېر دوه شی و چې جومات کې هسې ناسته سړي ته ثواب ورکوي او که نه جواب د دې مسلې هغه دا دی حدیث کې دا راځي چې کله یو مونځ کوونکی مونځ وکړي او بیا په هغه ځای کې ناست نو ملایک د ده دپاره بخښنه غواړي او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی الملائکة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث يراد كذي ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه یو سړی د مونځ وکړو بیا په هغه ځای کې ناست دی نو د دې دپاره ملایک بخښنه غواړي د هغه وخته پورې چې څو پورې دا اودس نه مات شي یا د هغه وخته پورې چې څو پورې ده په دې جومات کې بل چا له تکلیف نه یې ورکوي او ملائک دا وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه یا الله وی بخي یا الله رحم نو ظاهر د حدیث دا دی چې دا فضیلت د هغه چا دی چې مونځ وکړي او بیا ناسي او داسې نه مات شوی غیبت نه کوي چا د تکلیف نه رسوي که ذکر کوي او که نه کوي د الله رحم پراخه دی د الله کرم پراخه دی الله به له اجر ورکوي په دې جومات کې ناسته وي د سړي زړه ته اطمینان او سکون رسوي دا چې کله سړی جومات ته په دې نیت راځي چې زه ځم د الله سره جرګې دپاره یو خو نن سبا ته عادت جوړ شوی دی یو درس جوړي کله چې مانځه ته راځي په لاره کې خلک را منډې وایي اول خو دا خلاف ورزي دی چې ته جومات ته راځي او را منډې وایي نو بیا چې څنګه سلام وګرځي بیا یو منډه ده نو ښکاري داسې لکه چې اکثر خلک هغه دا یو عادت ګڼي مونځ دی کول غواړي بوج دی په اوږو باندې پروت دی او بیا به خلک وایي چې مونځ نه کوي ډېرې والا به راپورې خاندي کور کې به راپورې خلک خاندي پلانې خفه کي یا اللهانې خفه کي دا د عبادت په نیت نه کوي چې راځي عادت یې جوړ کړی د مونځ نه عبادت جوړ کړي دا که ته یوازې او که ته د خلکو په منځ کې دا که ته په کار کې او که ته په کور کې که ته بیمار او که ته روغ یې که ته مالدار او که ته غریب یې که څوک درته د مانځه وایي او که څوک نه وایي که څوک درته ګوري او که څوک نه ګوري دا یو حق دی د الله په موږ باندې چې دا به ادا کوو نو داسې سړي ته په جومات کې اطمینان او سکون ملایږي جوماتونه هغه ځایونه دي چې دلته د انسان زړه خوشحاله شي او چې جومات ته راننوځي د سړي نه د دنیا ټول غمونه یې هېر شي او چې د علم په مجالسو کې کښېني لکه اوس موږ چې کوم مجلس کې ناست یو دلته الحمدلله د سړي زړه باغ باغ وي ټولې مسلې هغه د سړي نه دلته هېرې شي خو چې دا درس ختم شي او په دې دروازه ووتې دا جاکې به ته بیا راځي دلته زړونو ته سکون میلاویږي دلته زړونو ته راحت میلاویږي الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په یادولو سره زړونو ته اطمینان رسي زړونو ته اطمینان دا نه په پیسو رسي نه په مزدوریانو نه په ډمتوب نه په فحاشۍ نه په نشو تماشو نه ملګرو سره په ناست زړه ته اطمینان د الله په یادولو سره رسي او بیا چې جومات کې ناست دې سره زړه ته اطمینان رسي خوشحالېږي دا زړه ځکه چې ټولې خبرې چې تا اورې هغه ستا د فایدې خبرې دي یا د دنیا فایده پکې ده یا د آخرت ته یا د دواړو فایده ده نقصان په یو خبر کې تا ته نه میلاوي الله ته نږدې کېږي د شیطان نه لرې کېږي دا قسمه خبرې د سړي په زړه کې سکون راولي خوشحالي راولي راحت راولي نو موږ دا وایو انشاءالله چې کوم سړی جومات کې کېناستو او خپل اذکار یې وکړو بیا هسې ناسته الله به له اجر ورکوي اگر که غوره دا دی چې سړی جومات کې ناست د قرآن تلاوت وکړي ذکر وکړي که نفلي منځونه ګنجایي شي نفلي منځونه دې وکړي دا غوره د هسې ناستې نه که سړی هسې هم ناست د الله په کور کې ناست دی زړه ته اطمینان او سکون رسي او مونځ یې کړی دی جمعې نه بعد ناست دی انشاءالله الله به له اجر ورکوي او الله رب العزت پراخه رحم او کرم والا دی دا یو روز سوال کړی دی وي زمونږ دا سوال به په توجه سره واوري نو هله به پوه شي وي زمونږ یو خپله ده هغه مړه شوې ده سره د خاوند ده په اکسیډنټ کې د واده نه یو څو میاشتې بعد او دا د دې خاوند دویمه ښځه ده
اوس دا دواړه چې کله مړه شو نو سوال زما دا دی چې زما د خپله زموږ د خپله چې کومه ده دا چې د اکسیډنټ کې مړه ده د دې میراث به په چا تقسیمیږي او دې له چې خاوند کوم مهر ورکړی و هغه د چا حق دی هغه د دې حق دی که د خاوند حق دی د دې د وارثانو که نه د خاوند د وارثانو او څنګه به تقسیمیږي او د دې سړي چې دی نو زامن هم شتي لوڼې هم شتي پلار هم شتي وروڼه هم شتي او د دې زنانه مور ده او وروڼه دي او خورې ده یا خویندې دي بله خبره پکې دا ده چې لکه څه مهر چې دی هغه پاتې شوی دی دې جنۍ سره چې کوم اتفاق شي او څه مهر یې ورکړی څه پاتې شوی دی نو هغه مهر چې کوم پاتې شوی دی هغه به دې وارثانو ته میلاویږي که نه هغه د هغې مطالبه به نشي کېدی ځکه چې هغه خاوند مړ شو او دا د خاوند سره به کور کې اوسېده دا کور به د کور کې چې کوم سامان دی دا به د چا به میراث کې رسي سوال خو اوږد سوال دی زه به ته په لنډو ټکو کې راټول کړم جواب چې تاسو یې پوه شئ ګوره دا خبره یاده کړئ کله چې یو کس مړ شو ژوندي د ده کوم وارثان چې دي هغه میراث اخلي ژوندي که نه مړه علي مړه په میراث باندې څه کوي لازم به یې څه کوي ژوندي ویلي نو دلته اولنی شرط دا دی چې کله میراث تقسیمې تحقیق به کوې چې دا وارث ژوندی دی د دغه کس د مرګ نه بعد د چا نه چې پاتې شوی دی میراث او که نه اوس دا مسله چې کومه ده که چېرته ښځه خاوند دواړه یو ځای مړه دي دلته مشکل دا دی ښځه خاوند یو ځای په اکسیډنټ کې مړه شوي نو که چېرته دا پته ولګېده چې دا یو د دې بل نه اگر که سیکنډ یا 2 سیکنډه بعد مړلی نو دا کوم چې وروسته مړلی دی به د هغه اولني مړ نه میراث دی ولې پوره جواب یې څه دی ولې به میراث وي د هغه د مرګ نه پس دی مړ شوی دی او هغه چې مړ شو نو په هغه ټیم کې دی ژوندی و نو د ده په میراث کې برخه رسي وروستنی مړی د مخکیني مړي نه میراث اخیستی شي بیا د هغې نه بعد هغه دویم خو هم مړلی نو اوس د هغه وارثانو ته به مسله پاتې کېږي خو که اوس موږ ته دا پته نه وي چې څوک مړلی د شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو کتاب دی تسهیل الفرائض هغه د دې میراث دا مسلې پکې راجمع کړي دي نو هغه دا وایي که چېرته شیخ ابن عثیمین که چېرته یو جماعت د مسلمانانو یعنی یو څو کسان دي هغه مړه شو په یو ځای اکسیډنټ کې نو وایي دلته 15 حالات دي موږ سره اولنی دا دی چې موږ ته پته ولګي چې او دغه پلانې چې کوم دی دی وروسته مړلی د هغه پلاني نه نو دلته خو یقیني دغه پلاني ته به په میراث کې برخه میلاویږي ځکه چې موږ ته پته دی چې دی د دې بل نه وروسته مړلی دویم دا چې ټول په یو ځای مړه شوي دي ټول په یو ځای مړه شوي دي بلکل په یو وخت کې تساوت دی دوی د یو بل نه میراث نشي اخیستی ولې نشي اخیستی نه موږ دا ویلو چې د میراث د اخیستو لپاره دا شرط دی چې وارث به ژوندی وروسته د مرګ د هغه چا نه چې د چا نه میراث پاتې شوی دی نو دلته ټول یو ځای مړه دي د چا چې میراث دی هغه هم مړ شوی دی څوک چې وارث دی هغه هم مړ شوی دواړه یو ځای مړه شوي دي دریم حال به دا وي اوس موږ ته دا پته نشتی چې دا ټول په یو ځای مړه دي که نه څه وخت پکې و داسې هم کیدی شي ته ګاډي ته راغلی اکسیډنټ شوی دی او ټول مړه پراته دي اوس موږ ته څه پته دی چې دا ټول په یو ځای تساوتې دي او که نه بعض مخکې دي بعض وروسته دي څلورم حال دا دی چې موږ ته دا پته دی چې دوی په یو ځای نه دي مړه خو دا راته پته نشته چې کوم یو پکې مخکې مړلی کوم وروسته مړلی دلته مسله ده دریم حال دا دی چې موږ ته پنځم حال دا دی چې موږ ته دا یاد دی چې دغه پلانې چې و په هغه ټیم چې کله موږ ولیدو چې یاره دا پلانې وروسته مړ شو وروسته رانه هیر شو چې هغه څوک و چې هغه وروسته مړ شو زما د خبرې ته ستاسو توجه که څه نشته یعنی یو خو موږ ته پته نشته چې دا ټول په یو ځای مړه دي که نه وخت پکې و
بله دا چې موږ ته پته ده چې دوی یو ځای نه دي مړه، خو موږ ته پکې دا پته نه شي چې څوک وروسته څوک مخکې مړ دی. درېیم دا چې موږ ته هغه معلوم و اوله کې چې څوک وروسته مړ دی، وروسته رانه بیا څه شو؟ هېر شو. په دې اخرني درې احوالو کې تحقیقي قول هغه دا دی چې دې له ډېرو محققینو ترجیح ورکړې ده، هغه دا چې دې درې حالاتو کې به دوی د یو بل نه میراث نه اخلي، ځکه چې موږ ته د ژوند پته نشته. یعنې په یو ځای به ته بیا وایم، په یو ځای خلک مړه شو، موږ ته پته نشي چې دا یو ځای مړه دي که دا منځ کې فاصله وه. نو اوس که ته دا وایې چې یاره د پلاني له خیر د میراث ورکړه د پلاني نه، نو کیدای شي هغه پلانې د پلاني نه مخکې مړي، که نشي کېدی، او کیدای شي یو ځای مړی، خو خبره ټوله کیدای شي کېده که ښه. دویم دا چې موږ ته دا پته ده چې منځ کې فاصله شتي، خو وروستنی څوک و دا موږ ته پته نشته. درېیم دا چې موږ ته یو کس معلوم و چې هغه وروسته مړ دی، وروسته رانه هېر شو، اوس څه وکړو یاره؟ نو اوس د ده په ځای بل راونیسو. لکه موږ ته پته وه، موږ اوله کې احمد لیدلی دی چې احمد د خالد نه وروسته مړ شو، وروسته موږ نه هېر شو چې د احمد وروسته مړ دی که خالد وروسته مړ دی، دواړه د یو بل وروڼه دي، میراث اخیستی شي. نو اوس که موږ وایو چې هسې یو ګمان کوو اټکل خبره کوو، نو کېدای شي خالد له موږ میراث ورکړو، حالانکه خالد مخکې مړ دی. نو د درې حالاتو کې طریقه څه چل به وکړو؟ د یو بل نه نشي اخیستی، دی جواب. بس میراث د یو بل نه نشي اخیستی. اوس راځو د رور دې مسلې له. د زنانه نه چې څه پاتې دي د هغې تقسیم به څنګه کېږي؟ که چېرته د خاوند د ښځې نه وروسته مړي، نو بیا به میراث کې برخه رسېږي د خاوند، نو تقسیم به داسې کېږي چې د خاوند نیم مال دی، د ښځې چې کوم مال پاتې شوی به یې د خاوند څومره حصه ده؟ نیمه. ولې نیمه؟ بچي نشته. بارک الله فیک. او مور چې د دې جنۍ مور ژوندۍ ده، د هغې به شپږمه برخه وي، او باقي وروڼه دي او خویندې دي، د هغوی دا باقي دی للذکر مثل حظ الانثیین، په هغوی به تقسیم کړي، او نارینه ته چې کومه برخه میلاویږي، هغه د جنۍ ته چې کومه برخه میلاویږي د هغې په اندازه به دوه برخې هلک له ورکړي. دا خو اسانه مسله ده. او که چېرته موږ ته دا پته نشته چې دا خاوند وروسته مړ دی که ښځه مخکې مړه ده، نو بیا به د یو بل نه میراث نه اخلي، بیا به د دې جنۍ میراث هغه صرف په مور او په خویندو وروڼو تقسیم شي. خاوند له موږ ولې ورنه کړه؟ پته ونه لګېده چې دی وروسته مړ دی که دی مخکې مړ دی. ښه، د خاوند نه چې کوم مال پاتې شوی د هغې تقسیم، که چېرته دا ښځه د خاوند نه وروسته مړی، نو بیا به تقسیم داسې کړي او دې ته به میراث کې برخه رسي، ځکه چې کوم ټیم کې خاوند مړ کېدو دا ژوندی و. نو دا ورور وایي چې د هغه دوه ښځې دي، یو زړه ده دا بله وه دویمه، نو دې دواړو ښځو ته به اتمه برخه میلاویږي، شریکه اتمه برخه، جدا جدا اتمه نه، شریکه اتمه. ولې اتمه؟ دلته چا څه ټکي بچي شتي، چې بچي شتي نو ښځې ته اتمه برخه میلاوي. اوس که دا ښځې څلورې ده او په اتمه کې شریک، ښه، پلار ته به شپږمه برخه میلاویږي، بچي شتي، او زامن دي لوڼې دي، په هغوی به دا باقي مال تقسیم شي. او وروڼه هم دي، وروڼو ته به وروڼو له به څه ورکوي؟ ولې به نه میلاوي؟ بچي شتي، بچي هم شتي او پلار هم شتي، نو وروڼو ته څه نه میلاوي. ښه، بلکې مسله دا ده که وایي چې موږ ته دا پته نه شي چې دا ښځه وروسته مړه ده او که نه، نو که موږ ته دا پته نه وي، نو بیا دا ښځه د ده نه میراث کې برخه نشي اخیستی. نو بیا به تقسیم د میراث داسې وشي، پلار ته به شپږمه برخه میلاو شي، او هغه یوې ښځې ته به اتمه برخه میلاو شي. ولې اتمه؟ یوازې دې بلې برخه نشته په میراث کې، نو هغه یوې ته پاتې شو اتمه برخه. کومې یوې ته؟ دویمې ته. دویمې ته؟ هغه اولنۍ ته کومه چې ژوندۍ ده، دویمه خو مړه شوه، او باقي مال هغه د زامنو لوڼو منځ کې دی، او وروڼو ته به وروڼو له به څه ورکوي؟ تاسو وروڼو په دې مسله کې ونښتئ. او ما تاسو ته څو پیرې دا خبره ذکر کړې چې بچی ورور ته هېڅ نه میلاویږي، نو قصه لنډه ختمه شوه، اوږده خو نه ده.
چې بچی یې د ورور برخه نشته بره پلار یعنی اصولو کې څوک یا لاندې څوک فروعو کې خوا او شا کې چې وروڼه او خویندې دي هغوی ته څه نه میلاویږي ځکه چې د هغوی نه نږدې خلک موجود دي نو بس هغوی ته څه نه میلاوي دلته دې ورور دا سوال کړی دی چې د دې زنانه هغه مهر د هغې به څه کېږي دغه مهر چې دی دا د دې په هغه مال کې دی کوم چې په وارثانو باندې به تقسیمېږي د دې په وارثانو ځکه چې خاوند چې کله ښځې له مهر ورکړي دا خبره یاده کوي پښتانه دا خبره کوي وي خیر دی مهر ولې ورکړه هسې بیا زمونږ کور ته یې راوړي هسې خپل کور ته راوړي که مطلب یې دی چې زمونږ په المارۍ کې ږدي کور کې نو بیا خو صحیح ده خو که مطلب یې دی چې بیا راوړي زمونږ دی نو غلطه ده ولې غلطه دا مهر د هغې دی دا د هغې مال دی که مال دې ورکړی دا د هغې مال دی که سره دې ورکړي دا د هغې سره دي که بل څه سامان ځمکه څه شی دې ورکړی دا د هغې دي دا واپس دې کور ته په دغه معنی نه راځي نو چې مهر د دې ښځې سره کم دی او دا مړه شوه نو دا به داسې تقسیمېږي څنګه چې نور مال د دې تقسیمېږي او که موږ ته پته نه چې خاوند مخکې مړ دی که وروسته نو د خاوند پکې صحیح څه نه رسي نو د دې مور ته ومیلاوېږي او وروڼو او خویندو ته ومیلاوېږي او سخر ته دا مسله یاده کړئ ګورئ د سخر د انګور په وارثانو کې نه دی ګورئ لیور چې سخر نه لیور بیا څوک دی نو دا بس دې ته هم ډډه لګولې وي که د انګور مړه شوه نو دا څه چې ورسره دی او موږ ته پاتې شي دا دې کې صرف د دې کور چې څوک برخه اخیستی چې هغه خاوند دی بس خاوند پکې برخه اخیستی شي نور میراث ته چا دی نور د دې د بچو دی د دې د مور پلار دی د دې د مور پلار د هلک د مور پلار نه او که پلار یې نه وي بچي نه وي نو وروڼه خویندې ورسېدی پکې نه نو د انګور په دا دو پیرې دا مسله ما ته راغلې تپوس رانه شي چې داسې زنانه مړه شو د هغې نه سره پاتې شو نو سخر به پکې سویمه برخه رسي سخر ولې دې نه ماللي سخر د دې سره سویمه دی چې میراث تېلي یا د لیور خاوند پې حق او په خاوند یې حق د هغه برخه پکې رسي یو بله مسله دې ذکر کړې وه چې صحیح څه د مهر پاتې شوې ده د هغې به څه کېږي نو هغه په هغه خاوند باندې قرض دی او هغه به د هغه د هغه مال نه اخیستی کېږي کوم مال چې د هغه نه پاتې شوی دی سړی مړ شو او په ده باندې مثال 5 تولې سره پاتې دي دا 5 تولې سره به د دې مال نه اخیستی کېږي چې د دې مال نه د 5 تولې سره راواخیستو نو د هغه زنانه مال ته به یې ور واچوي کومه چې مړه شوې ده نو بیا به هغه ورسره هم تقسیم شي ورسېدی پکې نه کور د خاوند دی دا خو د هغه نه پاتې شوی مال دی دا خو به د هغه په وارثانو تقسیمېږي که زنانه پکې برخه وه داسې وروسته مړه وه او پته ونه هغو بیا د دې پکې هم برخه راسي هر چې کور کې دننه کوم سامانونه دي هغه د اکثر د خاوند ملکیت وي ټول نو که د خاوند ملکیت وي هغه د خاوند په مال کې حسابېږي نو د هغه په وارثانو به تقسیمېږي تاسو کې څه به یې مسله پوه نه شوئ ما دومره اوږد تفصیل وکړو سوال دی نه وکړم سوال چې چا ته جواب معلوم و لاس اوچتې چې ما ته معلوم 3 کسان روان وو په لاره باندې یو عبدالرحمن دی یو عبدالله دی یو عبدالعزیز دی یا نومونه وبدل کړو چې تشویش نه پیدا کړي عبدالرحمن دی احمد دی او خالد دی عبدالرحمن احمد خالد او دا درېونه مړه شو اکسیډنټ شو او دا درېونه رونه دي درېونه رونه دي او د دې درېوانو بچي نشتی بچي ته ولې لرې کوو چې دیو بل نه برخه ورسي او پلار د دوی مړلی پلار ولې وجنو چې برخه یې ورسي د یو بل نه نو معنی دا چې درېونه د یو بل نه میراث وړی شي او دا درېونه مړه شو
ها څه به کوو؟ یعنې ماشاءالله هېڅوک نه صبر نو چې کوم کس جواب راکړي هغه دې ما ته وایي زه جواب در کوم. ها ته ووایه که چېرته یو ځای مړه شوي نو خو د یو بل نه میراث نشي وړی. که چېرته موږ ته یقیني پته وي چې دا پلانې د بل نه وروسته مړلی نو دې وروستني ته برخه میلاویږي. که چېرته موږ نه هېر شوي نو بیا هم دوی د یو بل نه میراث نه اخلي. او که چېرته موږ ته دا پته وي چې دوی په یو ځای خو نه دي مړه خو موږ ته پکې دا پته نشته چې کوم یو وروسته او کوم یو مخکې او بیا هم د یو بل نه میراث نشي اخیستی. اوس یې پوه شوئ که نه؟ ها دا ورو سوال کړی دی وی بعض خلک جوماتونو کې چې ناسي نو د خپې د قرآن کریم طرف ته غځئ. مصاحف چې کوم پراته وي جومات کې په المارۍ کې که هغه په راحل کې پراته وي خو دی ورته خپې وغځئ. نو د خپې غځول دې ټیم کې دا جایز دي او که نه او مطلب د هغه دا نه چې د قرآن بې ادبي وکړي. څه پکار دی او په داسې سړي رد پکار دی یعنې ویلو ته پکار دی او که نه. جواب دا خبره یاده کوي چې ومن يعظم شعائر الله الله وایي څوک چې د الله د دین د نښو تعظیم کوي او قدر کوي فانها من تقوى القلوب دا د زړونو تقوا ده دینداري ده. او د الله د دین په نښو کې چې قرآن کریم نه وي نو بیا به پکې څه حساب دی؟ قرآن د الله د دین په نښو کې ده یو نښه ده. او چې د خپل رب تعظیم کې د هغه د خبرو به هم تعظیم کې او چې د خپل رب قدر کې نو د هغه د خبرو به هم قدر کې د هغه د کتاب به هم قدر کې. قرآن کریم ته خپې غځول دا د ادب خلاف دی. هره خبره کې څوک دا نه وایي چې ته ماته اوس بلکل وښایه چې کوم ځای کې دلیل داسې راغلی دی چې قرآن ته خپه مه غځه. ګوره شریعت کې بعض خبرې عام وي هغې لاندې ډېرې مسلې راشي نو عام الله موږ ته د ادب ښولی چې د الله د دین د نښو قدر کوئ او ادب یې کوئ. نو دا ادب دی د قرآن طرف ته خپې غځول دا د ادب خلاف خبرې دي. نو چې د چا نیت برابري یعنې نیت یې دا نه چې د قرآن سپکاوی وکړي او دې قرآن ته خپې غځوي نو کار یې غلط دی یعنی د ادب خلاف دی نه و پکار. او که چېرته نیت یې دی چې د کلام سپکاوی کوي نو بیا خو کافر کېږي والعیاذ بالله. بیا کې چې انما الاعمال بالنیات او چې کله څوک وینئ په جومات کې او هغه د خپې غځولي نو هغه ته نصیحت کوئ او یا د قرآن د هغه د مخې نه لرې کوئ. قرآن د مخې ته پروت دی مصحف دا مصحف راوله بل ځای کې کښېږدئ دو کې یو کار کوئ یا خو دې ته وایي چې خپې راټولې کړئ یا ته راولږه د قرآن دا مصحف راوله بل ځای کې کښېږدئ. او که چېرته زموږ مخې ته قدرمن سړی کښېني چې موږ یې عزت کوو موږ به د هغه د خولې ته د خپې وغځو نه غځو. نو څنګه د الله کلام ته سړی خپې غځوي بیا؟ که یو سړی په خپو باندې دردونه مشر دی بیمار دی څه خبره نه ده خو کوشش بیا دا پکار دی چې د خپې داسې ځای کې وغځوي چې مخامخ ورته مصحف نه وي پروت. ټول جومات خو دې نه ډک چې هر ځای کې مصحف پروت دی. بیا دې ځان له داسې ځای وګوري چې مخې ته مصحف نه راځي. د الله د کلام ادب پکار دی. وروره که ته دې بیان ته توجه ورکړې نو ډېره به ښایي. دا کومې مسلې چې بیانېږي د هر څه نه زیاتې قیمتي دي دا یې زده کول پکار دي. نو پکار دا ده چې داسې کس ته نصیحت وکړی شي او یا دې څه وشي یا دې هغه مصحف لرې کړه او دا د قرآن ادب دی چې قرآن ته به خپې نه غځې. ما قبله نه ده ویلې نه ما خو د قبلې مسله نه ده بیان کړې ما مسله څه بیانوله مصحف ته ښه تپوس. نو دې سوال کوي چې قبلې ته خپې مخ کول څنګه دي؟ نو قبلې ته ګوره خپې غځول چې ته د حرم نه بهر یې کعبې نه لرې دې کې څه حرج نشته ځکه چې په دې څه دلیل نشته. خو چې کعبې سره خوا کې او کعبه ته اینې
نو بیا د ادب تقاضا دا ده چې خپه ورته مخامخ وکړي چې مخامخ ته هر چې د لرې نه یو نو موږ د کعبې یعنې جهت ته مخ کوو څوک دا ویلی شي چې زه بلکل 100% زما مخ د کعبې دیوال ته دی موږ هغه طرف ته مخ کوو کم طرف ته مخ کوو د کعبې طرف ته طرف یې دغه دی نو عامو اوقاتو کې چې سړی لري قبلې ته خپې غځول دي کې څه حرج نشي ځکه چې په دې څه دلیل نه یې راغلی ده منې او نه دا بېادبي ده الا دا که یو سړی حرم کې ناسي کعبه ته مخامخ ته نږدې ده نو دې ټیم کې بیا ادب دا دی چې سړی خپې ونه غځي اگر که چا خپې وغځولې په دې ګناهګارېږي نه ما تاسو ته وایي چې بعض خبرې دي چې هغه د ادب پورې تعلق ساتي او غوره ناغوره سره تعلق ساتي موږ په دې څوک ګناهګارولی نه شو ځکه چې موږ سره دلیل نشته چې ګناهګار یې کړو خو دومره ویلی شو چې د ادب خلاف ته یا غوره طریقه نه ده یا ښه طریقه نه ده دغه ویلی شو خدای ورور سوال کړی دی وی په جومات کې الماریانې پرتې دي هغې کې قرآنونه ایښودل کېږي او بیا دې جومات سره دې الماریانو ضرورت نه وي نورې جوړې شوې او یا جومات تنګ دی نو اوس دې سره څه کولی شو بل ځای ته وړی شو جواب په دې اړه مخکې مې څو پیرې خبره کړې ده چې یو شی چې وقف کړی شي د الله په نوم نو دا ته نقل کولی شي چې کله دلته ضرورت ختم شي داسې ځای ته چې اگر دې دپاره مناسب وي خو په شرط د دې چې کوم ځای دپاره وقف شوی دی چې هلته د دې ضرورت نور پاتې نه شي لکه د جومات قالینونه د جومات قالینونه چې دا وقف کړی شوي او بعض خلک داسې کوي چې یاره جومات قالین دی راواله کور کې به خور کو یا د سعودي عرب نه یې راواغېستو چې د سجي کې میلاو شو جومات قالین دی پروت و راواغېستو کور ته ورې دا د جومات دپاره وقف شوی دی د جومات دپاره وقف شوی دی چا چې دا قالین اخېستو هغه د الله دپاره اخېستی دی چې دا په جومات کې نو که چېرته یو جومات ته ضرورت پاتې نه شو د قالین یا د المارۍ یا د سپیکرو یا د بل شي دا به ته راوالې نو بل جومات له به یې ویسي ځکه چې هغه خو د خاص دغه دپاره وقف کړی ښه داسې نه کېږي یاره بل جومات کې هم ضرورت نشته او یا ماډل یې زوړ دی یا لږ خراب شوی دی څه ورسره وکړو نو بیا که خرڅېږي خرڅې که خرڅې که چې خرڅې کړو هغه پیسې راواله په دې جومات یې ولګو نو که خرڅې کړو او پته یې در خرڅ کړو لکه جومات والا لګیا دي څه شی خرڅې او پته یې در خرڅ کړو به استعمالوه ځکه چې تا ته په پیسو اخیستی دی هغوی ته پیسې میلاو شو هغه پیسې چې میلاو شوې هغه پیسې به دوی په هغه جومات ولګوي نو یا خو هغه ځای ته یې نقل که چې ضرورت یې دی که ضرورت بل ځای کې نه راپېښېږي یا مناسب نه وي د ده نقل کول نو بیا خرڅې که او دغه پیسې په جومات ولګوه دا په هغه وخت کې چې کله د جوماتونو یو داسې اداره نه وي چې خیال یې ساتي هغه زموږ په ملکونو کې داسې اداره نشته ښه دلته شته لکه ادارة الشؤون چې کوم د دوی شؤون المساجد او د دې خیال ساتي الحمدلله دا ملک چې دی چې غوړ زیړ دی نو د هغې ډېر اسباب دي یو دا دی چې دوی د الله د کورونو خیال ساتي د اداره ده پوره تپوس کوي راځي ګوري خرچې کوي په جوماتونو د ګورې د جومات کې موږ ناست یو که نه دا یخې سیان د پاسته قالونه دا رڼاګانې چېرته چا دلته کپړه ګرځولې چاندره ټولې د بجلۍ د بیل دپاره یا د اوبو دپاره دې نه موږ خبرې کوو نو د هر څه د حکومت ته طرف نه دي او زموږ د جوماتونو حال ته وګوره لاړ شه بیا موږ سوال کوو چې ولې موږ داسې یو ولې زموږ ژوند کې برکت نشته دوه درې جوماتونه پوره کیلې نشي ساتلی پوره کیلې دوه یا درې جوماتونه نشي ساتلی د هغې دپاره به چاندې او د هغې دپاره جاقې او بیا ما ویا بل 50 روپۍ در کړې وې تا څه کړې هغه ته ما ورسره خپلې 100 روپۍ ملګري کړې او دا به د الله د کور په باره کې خبره روانه چې ته خپل کور د بیل دپاره موږ چانده کړی دی سي یا چې ته کور دپاره م چاته سوال کړی نه وایي دا به زه د مټو په زور کوم زما کور زموږ د کور نه زیات قیمتي هغه د الله دا کور دی زموږ د کورونو د هر څه زموږ نه پاتې دي د الله دا کورونه دا باقي دي که به عبادات کېږي د قیامت پورې نو دا ملک خبره مې دا کوله چې دا ملک داسې غوړ زیړ دی او برکتي دی که نو الله دې پکې نورو برکت واچوي نو د هغې ډېرې وجې دي یو وجه هغه دا ده چې دوی د الله د کورونو خیال ساتي د هغې تپوس کوي امام دلته څوک دی ګوره د امام تپوس کوي امام څوک دی مؤذن څوک دی عقیدې څه ده
څوک ګډوډ نه کړي، چاته غلطه مسله بیان نه کړي. آیا دی په منبر کې په محراب کې د ودرېدو لایق دی او که نه؟ امتحان تیري. آیا دی د درس ورکولو لایق دی او که نه؟ ځکه دا ملک داسې برابر روان او زمونږ هغه کې سشتي شروع دلته د بیان راځه او شروع کوه. یو ورځ پکې تلي کېږي، اوس بله د تره زوی وله راوله، بیا وله خپل ورور راوله، بله پکې بیا نسبي کېږه. بیا که طبیعت ته ډېر ګډوډ وي ټاله ورته واچوه، زموږ جومات ته څوک دې سره راځي، قصه ختمه شوه. داسې پکې نه دي شوي. ټالې یې اچولي د الله کور ته، ځکه چې زمونږ د خلکو سره ورانه ده، نو دې کور ته به نه راځي د الله، ځکه چې دا مونږ جوړ کړی. او کله څه وشي لکه ټول جومات کې 10 کسان دي او دوی د یو بل سره وران شو، نو 2 قدمه کې هغه بل ځان له بل جومات جوړ کړي. دا اوس دلته لکه د الله د کور سوچ نه دی، یا چې خلک راشي او مونځونو کې به دلته مسله د پښتو روانه ده. دا زمونږ جومات دی، دا د هغوی جومات دی. نو بیا ګوره مزه څه کوي، 3 په یو جومات کې ولاړ دي، 6 په بل جومات کې ولاړ شي. دا جومات خو به جوړ کړي، بیا به ساتي څوک؟ نو یو میاشت خو دوی ګرم ګرم دي، میاشت بعد چې ته راغلی جومات شړ پروت دی، بجلي نشتي، اوبه نشتي، قالینونه نشتي، خو هغوی پښتو کوله. نو د الله دا کورونه د دې خیال ساتئ، د دې حفاظت کوئ. نو اوس که چېرته داسې ادارې چې هغه د جوماتونو خیال ساتي، نو بیا اداره پوه شه او کاري پوه شه، ته ورته خبره وکړه، بیا خو ډېره اسانه ده که نه؟ ته هغه ادارې ته ووایه یاره موږ سره داسې دی چې جومات کې موږ سره المارۍ پرتې دي، یا جومات کې موږ سره قالینونه دي یا کتابونه دي او ضرورت ورته نشتی، بس اداره په خپل کار پوهېږي، هغه به راشي، که دا بل جومات ته وړي، که دا خرڅوي، که دې سره هر څه کوي. او که نه یې اداره نه، نو بیا دغه طریقه ده، دا کومه چې لږ ساعت مخکې ما ذکر کړ. د ورور سوال کړی دی، یو عالم دا خبره کوله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د 100 ګډو بیزو نه زیات به ځان سره نه ساتل، د 100 ګډو بیزو نه زیات به ځان سره نه ساتل، او چې کله به په شمار کې یو پې زیات شو، یعنې 100 یو شو، یو به پکې حلال کړو. نو سوال دا خبره صحیح ده او که نه؟ او که صحیح ده نو ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کول چې د 100 نه زیاتول؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی. یو روایت دی امام ابو داود راوړی دی، امام حاکم راوړی دی، لقید رضی الله عنه روایت دی، وایي زه د بنو المنتفق د طرف نه چې کوم وفد راغلی و، زه په هغې کې وم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله. نو کله چې موږ مدینې ته راورسېدو نو هغه په کور کې نه و، رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نه و. نو عایشه رضی الله عنها وه، نو هغې امر وکړو چې موږ ته کجوري او څه قسمه خوراک هغه کېږدي موږ ته، یعنې امر خادم ته یا غلام ته هغوی ته وکړو چې مېلمانه راغلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي تاسو دوی ته کجوري او دا کېږي. دا د مېلمدو سړي نښه ده، یعنې که کور کې خاوند شتي هم نه، خو مېلمه چې راغلی دی دله اوبه دله خوراک ده وباسي. او بیا هغه سړی به څه تربیت وکړي د کور کې دننه نه ځي، څوک ورته ور وټکوي، دی بچو ته وایي چې ورته وایي چې نشتي او ورښکاره نه شي، بیا دې دننه راځي. نو دی خو غریب په دې حال دی، خواست چې دا روان نسل به به څاري چې مشر څه کوي، کشران یې کوي. دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، وایي چې څنګه راغی؟ موږ ته وایي چې هل اصبتم شیئا، سم خوړلي دي که نه؟ او امر لکم بشیء، ستاسو لپاره څه راوښتی شي و که نه؟ معنی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تربیت کور کې ورکړی دی، او هغه یې باقاعده تپوس کوي. موږ ورته وایي چې او یا رسول الله موږ له خوراک راوړی شی، یعنې کجورې مجورې یو شی بل شي. وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، دې کې یو شپنکې راغی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګډې بیزې به یې ساتلې، او هغه د ځان سره یو بچی را روان کړی د بیزې یا د ګډې چې دغه ټیم کې پیدا شوی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو چې ښه دا بچی پیدا شو د ګډې یا د بیزې، زه درته سیمه ترجمه او خلاصه بیان. هغه وایي او یا رسول الله، یعنې یا نر پیدا شو یا ماده ده، هر څه چې تفصیل یې ورته وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي فاذبح لنا مکانها شات، نو اوس دا چې پیدا شو
د دې په ځای پکې یو ګډ موږ له حلال کا. چې پیدا شو د دې په ځای بل ګډ یو موږ له حلال کا. چې کله دا خبره وکړه بیا ما ته وی چې لا تحسبن ان من اجلك ذبحناها. بیا وی ما ته چې وفد کې چې موږ وی چې ګوره دا ګمان مه کوه چې ما ستاسو د لاسه وهغو ته چې ګډ حلال کړی، یعنې خوراک خو تاسو ته یې ښودی شوی نو دا ګډ داسې نه چې ستاسو لپاره حلاله و. لنا غنم 100 زمونږ 100 ګډې بیزي لا نريد ان تزيد، زه نه غواړم چې دې نه زیاتې شي. نو چې کله م پکې یو ګډه یا بیزه بچی راوړي نو د هغې په ځای پکې موږ یو حلال کړو، نو چې هغه شمار د 100 څه شي هغه پوره شي. بیا ورته هغه مخکې خبره وکړه، اوږد روایت دی، ورته یا رسول الله دې لقیط ورته وویې چې زما ښځه ده ډېره بدزبانه ده، ډېره بدتمیزه ده. نو رسول الله وسلم راته وایي چې فطلقها اذا، نو طلاق یې ولې ده؟ نو ما ورته وایي چې یا رسول الله زما ته بچي دي او ډېر وخت تېر شو. نو بیا یې نصیحت ورته کوه که خیر پکې وي وبه من، که خیر پکې نه وي نه به یې من. الغرض هغه روایت باندې ور مخکې هم دی. مقصدي خبره څه وه؟ یعنې 100 څاروي ساتي، د 100 نه زیاتوي. نو اول خو دا پته ولګي چې دا خبره صحیح ده او دا به تاسو خو پوه خلک یې علم زده، تاسو ته به د مخکې نه معلوم وو. ولې نه زیاتوي دا بل سوال دی. هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم دنیا له داسې توجه نه ورکوله او دومره کار یې کو چې په څومره باندې د هغه ژوند رواني، د هغه ګزاره پې کېږي، د میلمنو حق پکې ادا کېږي، د کور والو حق پکې ادا کېږي. بس د احسان جواب دی. او هغه حدیث موږ څو پیرې ویلی رسول الله وسلم چې ابوذر ته وي چې دواړه روان وو احد غر مخې له رالو، یو احد یې مخې له راغی نو رسول الله وسلم ورته ووي زما دا نه ده خوښه چې د احد غر همره سره ما سره پراته او په ما دې 3 شپې تېرې شي او هغه دې ای کې دې ما سره څه پاتې شي، الا که څه د قرض لپاره مې پاتې کړي هغه جدا خبره ده. الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. نو سبا کوم د احد غرب رسره دي د الله په بندګانو کې به ورکم داسې ټول. نو هغه د دنیا سره داسې نه لګېده څنګه چې زموږ د دنیا سره لګي یا دنیا پرست. بیا دا چې دا 100 کې څه حکمت دی الله اعلم. بس رسول الله وسلم دغه غوښته چې 100 نه زیاته نه شي. ولې نه زیاتول؟ هغه موږ وایو چې دنیا سره هغه دومره توجه نه وه، په دغه باندې کار روان و، ضرورت پوره کېدو بس صحیح. خو دا 100 ولې خاص کړي دي؟ نو د دغې حکمت علم هغه د چا سره دی؟ هغه د الله سره دی. ښه د یو ورور سوال کړی دی او دا ډېر ښایسته سوال دی. وی حدیثونو کې دا خبره بیان شوې ده او بیانونو کې تاسو بار بار بیان کړې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم پردۍ زنانه سره چېرته لاس نه دی میلاو کړی. خو هغه قصه چې تاسو بیانوئ چې یو زنانه وه او د هغې دماغ برابر نه و، یعنې دماغو کیسې چلو او رابله رسول وسلم به یې د لاس نه ونیو او بهر ته به یې بوتو، خبره به یې ورته وکړه. بیا به رسول وسلم راغی. نو اوس به څه چل کوو؟ یو طرف ته دا چې رسول وسلم د پردۍ زنانه سره چې د لاس نه یې میلاو کړی، دلته زنانه راځي د لاس نه یې نیسي بوځي. نو اول که دې نه مخکې چې جواب معلوم کړي دا خبره یاده کړه که علما دې د منځه لرې کړو که نه نو ته په هېڅ هم نه پوهېږي. ځکه ځان د علماو نه مه مخکې کوئ. که ډېر هم داسې دا بعض داسې کتاب مطالعه کړي یا چېرته 2-3 درسونو کې کښېني هغه د بیا ځان سم یو غر ورته ښکاري. یا کله داسې وشي لکه یو سړی مسله یاده کړي که نه، لکه زه اوس تاسو ته دا مسلې بیانوم، دې مسله یاده کړي نو په زړه کې دننه ووایي مړه وایي دا علم خو ډېر اسان دی، ته وګوره مسله ما هم یاده کړه. علم ډېر ګران دی خو چې الله یې چاته اسان کړي. او الله که دا اعتراضات چې کوم په دې اسلام باندې کېږي دا په دې کې 2 تاته چا وکړو یو شونډې به دې وچې شوي او بیا به دماغ به دې ګډوډ شوي چې یا الله اوس څه وکړم اسمان ته وخېږم او که دې ځمکه کې ورننوځم. دا خو دعا د علماو دپاره کوئ، یعنې صرف که دا اشکال تاته راشي دا او زه ګرځه پسې حل کوئ. اوس که ته منکر کېږي
دې دواړو کې د یوې خبرې نه، نو خو د صحیح حدیث نه منکر کېږي. لکه دا خبره خو صحیح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پردي زنانه سره لاس نه میلاو کړ، او دا صحیح ده چې په هغه پسې به یو زنانه راتله، د هغې عقل پوره نه و، او رسول الله وسلم به د هغې سره تو د هغې حاجت به پوره کړو، هغې به ورته څه خبره کوله، هغه به ورته غوږ ایښول، ځکه چې لیونۍ وه. نو اوس که ته وایې چې دا یو به پکې پرېږدو، دا یو به نه منو، نو خو د صحیح خبرې نه منکر کېږي. او چې د علم خواله نه ځي نو جواب یې نه را پیدا کېږي. لازم به علماو ته رجوع کړي. او موږ چې دا وایو چې یاره موږ تقلید نه کوو، هغې دا مطلب هم نه دی چې یعنې موږ علما پرېښودي دي. موږ دا وایو تقلید د پرېښودو څه مطلب دی؟ یعنی د یو عالم بې دلیله رای نه منو. بس دلته هېڅ چا دا نه دي ویلي چې موږ علما نه منو یا موږ امامان نه منو. موږ دا وایو چې که امام دی، که عالم دی، که محدث دی، که شیخ دی، که مفتی دی، چې یو رای ورکړي، رای خپله شخصي ذاتي رای، او په هغې ورسره دلیل نه، نو موږ یې دا رای نه منو ځکه چې دلیل پرې نشته. بس دلته چې موږ دا ویلي چې عالم نه منو، عالم موږ منو، خو دغه رای وله نه منو. دا وله ولې نه منو؟ دلیل پرې نشته. عالم انسان دی، خطا شوی به هېر شوی به، د علماو قدر کول. دا خبره یاده کوي چې د پردۍ زنانه سره لاس میلاوهل او د زنانه د پردي سړي سره لاس میلاول چې اجنبي محارمو کې نه، دا حرام دي. او دا مسله پښتنو په معاشره کې ډېره ده، تره لور ده او کاکا لور ده او ماما لور ده، دا ټول په محارمو کې نه راځي. نو دوی سره د لاسونه میلاوهل دا حرام دي. بیا په دې کې بعض وایي بوډۍ ده، یعنی صحیح ده خو څه ده؟ بوډۍ ده. نو شریعت کې خو دا ګنجایش نه راغلی چې زه بوډۍ پردۍ زنانه هغې سره لاس میلاوه، نه، دا فرق پکې نشته. هغه جنۍ چې هغه سن تمیز ته لا نه ده رسېدلې، د 7 کالو نه لاندې ده، ماشومه ده، هېڅ خبره نه ده، هغې ته کتو کې هغې سره لاس میلاوالو کې دې کې څه حرج نشته. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ټول ژوند کې د پردۍ زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی. او حدیث کې راځي که نه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم خواله زنانه رالي بیعت لپاره، نو د بیعت طریقه څه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم به نارینهو سره په لاس کې لاس یې ښودو. دلته زنانه رالي، نو هغوی ته یې څه ووایي؟ اني لا اصافح النساء. یو دا یاده کړئ چې زه ګوره د ښځو سره لاس نه میلاوم، پردو زنانو سره. انما قولي ل100 امرأة كقولي لامرأة واحدة. زه چې 100 زنانو ته خبره وکړم چې ما تاسو سره بیعت وکړو، لکه دا چې ما یوې ته وي، چې د یوې ته مې لکه ټولو ته چې مې معنی چې بیعت به دلته په خبرو باندې کېږي. او صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته عایشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم خواته چې زنانه رالي د بیعت لپاره، نو هغه بیعت یې په خبرو واخیستو چې دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ. هغه ورته صحیح ده، رسول صلی الله علیه وسلم ورته انطلقنا ځئ فقد بایعتکن، تاسو سره بیعت وشو. او بیا یې دا ووی ولا والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة قط. چېرته په ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پردۍ زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی. دا خو واضح شو، اشکال څه کې پاتې شو؟ دغه زنانه چې به راتله، نو په صحیح بخاري کې حدیث دی، انس بن مالک وایي، روایت هم په صحیح بخاري کې دی، ځکه ته داسې نشي کولی چې یو طرف راکړی. وإن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. یو زنانه براتله، یو جنۍ براتله چې د هغې یو حدیث کې راځي چې د هغې په یعنی دماغ کان فی عقلها شیء، عقل یې لږ په ذهن و، هغه براتله لتأخذ بید رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس به یې ونیو او اوبو به یې تواږه. اوس دلته دا مسله یاده کړي، دا به اول پرې راوړي، بلکې ډېر مولیان به اول پرې راوړي. عرب چې دی که نه، عرب د هغوی بعض اسالیب دي، اسلوب د خبرو خاصي. عرب چې کله وایي چې پلاني د پلاني لاس ونیو یا پلاني له لاس ورکو، نو د هغې مطلب دی چې د پلاني تابعداري وکړه، د هغه سره لاړ، د هغه سره ودرېدو. د هغې دا مطلب نه چې لاس یې ورکو. پوه شو په دې که نه؟
امام ابن حجر وی دی روایت په شرح کې المقصود من الاخذ باليد د دې مطلب سره چې لاس نه به ونیو معنی دا چې رسول صلی الله علیه وسلم به د هغې خبره ومنله د هغې سره به روان شو دا مطلب دی چې د لاس نه به یې ونیو څومره علماو چې دې شرح کړې ده هغوی دا خبره ذکر کړې او په دې یو دلیل امام ابن حبان یو روایت راوړی ثابت البناني نه انس بن مالک نه انس بن مالک دا قصه بیانوي وایي مدینه کې یو زنانه وه عقل کې څه و ګډوډو نو وی راله په رسول الله وسلم په جومات کې وی ان لی الیک حاجه زما ته ته څه ضرورت دی څه کار مې دی در سره وی رسول الله وسلم ورته یا ام فلان ای پلانۍ خذي ای الطرق شئت فقومي فيه حتى اقوم معك زه سیده چې کومه لار غوره کوې چې راته ووایې زه به درسره په حقه لار روان شم نو رسول الله وسلم ورسره لاړ هغې ورسره یو څو خبرې وکړي هغه حاجت هغې چې څه غوښتو هغه له پوره کړو بیا رسول الله وسلم راغی دلته خو نشي چې لاس نه نیولې نو دې نورو روایتونو کې چې د لاس نه دي راغلي دې څه مطلب شو خبره وله ومنله تابعداري وله وکړه په دغه خبره کې ورسره لاړ ورسره ودرېد او دا موږ پښتانه ووایو چېرې وي پلاني له وی لاس ورکړو ښه هغه داسې لاس یې نه یې ورکړی سلام یې ورسره کړی لاس یې ورکړو څه مطلب دی مرسته یې ورسره وکړه ښه کله داسې یو سړی دا ووایي وایي ګوره هغه وایي ما ته مشکل دی دا یې ووایي هغه بل ورته وایي داسې کار وکړه لاس ماله راکړه لاس ماله راکړه لاس ماله راکړه څه مطلب دی لاس راکړه زه ونیسم یعنې زه چې راته څه یم هغه ومنه یو سړی مجلس ته راننوتو او د پلاني سره یې کار دی او هغه ورسره روان شو عرب څه وایي دا د عربو تعبیر دی وایي پلانې راغی او هغه پلانې د لاس نه ونیو ولاړ لاس نه نیو څه مطلب دی یعنې د پلاني تابعداري وکړه لکه ګوره پلار چې بهر ته را رواني د کور نه ماشوم ور لاس ورکړی دا ماشوم د پلار تابعداري کوي چې کوم ځای ته دی بوځي روان ملګری سره روان لاس ورکړی کوم ځای ته بوځي نو دا پلانې چې مجلس ته راغی او پلاني وله لاس ورکو یا پلانې د لاس نه ونیو معنی ده چې د پلاني وله خبره ومنله او چې هغه ورته سوي حقه یې وکړو نو د دې دا مطلب نه دی چې د زنانه د رسول الله وسلم لاس داسې نیولی چې لاس یې دغه داسې لاس چې کوم محسوسېږي دې کې وله لاس ورکو نه معنی ده چې دغه زنانه راله پښتو کې موږ داسې وایو دا زنانه راله رسول الله وسلم یې لاس نه ونیو ولاړو لاس نیو څه مطلب شو یعنې راله او رسول صلی الله علیه وسلم ته چې څه ویلي هغه ورسره ومنلو هغه ورسره لاړ اوس یې پوه شوئ که نه نو دلته قطعا دا مطلب نه دی چې لاس کې لاس ورکړی دی یا لاس یې وله نیولی دی په دې به اکتفا وکړو انشاءالله را روان نشست کې به د باقي سوالاتو جوابات کو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوهه کی په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد